مبارک افغانستان دوهمه شله وریځه لوبه کې ویسټ انډیز مات کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن د هند په کانا لوبغالي کې افغانستان په دوهمه شله وریځه لوبه کې ویسټ انډیز مات کړ. د لوبې پچه راشد خان وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو ورونو کې ویسټ انډیز ته د 148 منډو هدف ورکړ. د افغانستان له لوري حضرت الله زازي او کریم جنت شپږ ګلبدین نایب 24 او نجیب الله زدران شل منډې جوړ کړي. په ځوابي لوبه کې د ویسټ انډیز ټولې لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 106 منډې جوړې کړي او لوبه یې په 140 منډو افغانستان ته وبایلله. د ویسټ انډیز لخوا تر ټولو زیاتې منډې د نشرام دین 24 منډې ترسره کړي. د افغانستان له لوري په توپ اچونه کې کریم جنت 15، راشد خان، مجیب رحمان او ګلبدین نایب یو لوبغاړی وسوځاوه. د دغې لوبې غوره لوبغاړی کریم جنت اعلان شو چې د 11 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي وسوځول او په توپ وهنه کې هم 26 منډې جوړې کړې وې او د افغانستان لپاره بهترینه لوبه ترسره کړه. له دې بریا سره دا د هند په سفر کې د افغان لوبډلې لومړۍ بریا شوه او د روانو شل ورځو لوبو سیریز یو مساوي شو او په دریمه لوبه کې به د سیریز ګټونکی معلومیږي. له دې وړاندې افغانستان په یو ورځنیو لوبو کې 3-0 ماتې خوړلې وه. په هر حال تاسو ټولو دوستانو ته د ډېر وخت وروسته د افغان لوبډلې بریا مبارک وي. تاسو مو هم راته د دغې لوبې په هکله نظرونه ولیکئ. تر ګډ ستاسو چوکاټ ته راځم. په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.